سلام علیکم دوستانو بونجو بیانبینو شیلی زمین بیا هم خراغلیز دوستانو زمونږ یو نوی ویډیو ته خدای وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. ډیره موده پس دوستانو د نوې جملو سره د نوې اصطلاحګانو سره په فرانسوي ژبه کې تاسو ته حاضر شوم. دوستانو ستاسو په خوښه لکه ستاسو د سوالونو په مطابق زه ویډیوګانې همیشه تاسو لپاره جوړوم دوستانو. دا د نن هم هغه جملې چې ما فرانسویان روزانه ډېر عام جملې استعمالوي، داسې اصطلاحات استعمالوي که تاسو معنا ته یې وګورئ نو بله معنا ورکوي، خو مفهوم یې هلته به بل شی وي دوستانو. هغسې جملې چې تقریبا یو 20 جملې دي دوستانو، ما تاسو ته په دې ویډیو کې ځای په ځای کړي دي، تاسو ته به نوم وړاندې کوم دوستانو. تاسو واورئ دغه جملې دوستانو تاسو کومک کوي چې فرانسوي ژبه د فرانسویانو غوندې خبرې وکړي. عام یعنی دوی چې خپل عام اصطلاحات کوم لري، یو خو کتاب او د ګرامر اصطلاح ده، یو دغه اصطلاح ده، دا د ګرامر نه لږ وتلې ده دوستانو. نو نن به تاسو دغه جملې په مرسته کولی شئ چې د فرانسویانو په خبره هم پوه شئ، کوم چې هغوی عام خبرې کوي، او تاسو خپله هم کولی شئ چې د فرانسویانو غوندې خبرې وکړئ او تکلم وکړئ دوستانو. ډېرې خبرې نه کوم دوستانو، خو مخکې نه چې درس ته لاړ شم تاسو نه یو غوښتنه کوم دوستانو چې زما چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو کله چې چینل سبسکرایب کوئ نو هغه زنګ کلمه باندې هغه بیل باندې تاسو یو کلیک وکړئ چې آینده ویډیوګانې چې زه اپلوډ کوم تاسو ته درشي دوستانو. او چې کوم سوال لرئ دوستانو زما انستاګرام ستاسو خدمت کې ده، همیشه ماته میسج کولی شئ دوستانو. او په د ویډیو په ډسکرپشن کې زما د واتساپ لینک، تاسو واتساپ غوښتلی واتساپ لینک، د ټلګرام لینک، ټول لینکونه چې زما نور آیډي ګانې ټول هلته شته، تاسو پرې خالي کلیک کړئ، تاسو همالته بوځئ، ما سره کولی شئ په تماس کې شئ. درس ته ځو دوستانو، ښه وخت ولرئ. ښه دوستانو، څنګه مې چې تاسو ته وویله په فرانسوي ژبه کې هغه 20 جملې چې ډېر عامیانه دي او ډېر استعمالیدونکي دي، یعنی دا کومک کوي چې تاسو د فرانسویانو په خبره پوه شئ، بېرته تاسو د هغې خبرو ځواب هم ورکوئ دوستانو. اوس ګورئ 20 phrases à connaître pour parler comme un français. وایي 20 جملې هغسې جملې چې تاسو پوهوي چې یا تاسو ته زده کوي چې تاسو فرانسویانو غوندې په فرانسویانو په څېر خبرې وکړئ دوستانو. مستقیم زه جملې ته ډېرې خبرې نه کوو دوستانو. ګورئ لومړۍ جمله تو پلیزان، دا جمله ما ډېره زیات تاسو ته مخکې جملو کې م راوړې وه، خو دلته لږ فرق لري دوستانو. تو پلیزان دلته وایي چې ته ټوقې کوې که نه، تو پلیزان. ګوره اوس کله چې تاسو ته څوک یو خبره کوي که نه، تاسو سپرایز کوي که نه، تاسو متعجبه کوي، نو ته ورته وایي چې مړه ټوقې کې ټوقې کې، یعنې ډېر د حیرانتیا نه ورته وایي چې ټوقې کې، نه مړه ټوقې کې. ته تاسو کولی شئ دا تو پلیزان استعمال کړئ. سپرایز یا څوک چې تاسو سپرایز کوي که نه، داسې ورته تو دی کون، تو دی کون هم ورته ویلی شي که نه، تو دی کون، تو دی کون، ته ټوقې کې یا ته اشتیا دا کار شوی دی. صحیح شو. او ګورئ دویمه جمله سفو. سفو دوستانو یعنی د دې په مقابل کې راځي سی دنګ. سی دنګ دوستانو دا مثبت دپاره هم استفاده کیږي او دغه لپاره هم استفاده کیږي، څه ورته وایي منفي دپاره هم دوستانو. زه تاسو اوس په جمله کې پوه یم. ګورئ تو نه میکوت جامې، تو نه میکوت جامې، ته زما خبرې ته هېڅکله غوږ نه ږدې. سفو دا ډېره بده ده، دا ډېره بده ده، دا ډېر دردونکې ده، دا ډېر دردونکې ده، ته زما خبرې ته غوږ نه ږدې. او یا وایي که نه چې ته زما خبرې ته غوږ دی، دا ډېر دردونکې ده، ته زما یعنې برعکس هم ویلی شي، هم مثبت استعمال کولی شي هم منفي استعمال کولی شي. سفو او سفو دا ښه کار نه دی، دا ډېر دردونکی دی. دغسې دوستانو که نه. سی اف دغه بله جمله ګورئ سی اف دوستانو، دا هم دغسې سفو غوندې ده. که چېرته دې سی اف هم استفاده کوو نو پوه شئ چې سفو یعنې دا ډېر دردونکی ده، دا کار ته ولې کوې. هم مثبت دپاره استعمالېږي، منفي کارو دپاره استعمالېږي دوستانو. راځئ درېیمه جملې ته. تو میتون دوستانو. ګورئ دلته د تاسو ته ما فرانسې کې تشریح کړی je ne suis pas surprise. زه متعجبه نه شوم دې کار دپاره، زه حیران نه شوم. je suis tout à fait d'accord. زه واقعا چې موافق یم avec ce que tu dis، تا چې څه کوم شی چې تا وویله. یعنې تو میتون یو کله چې یو شي کې تاسو متعجبه نه شئ، حیران نه شئ، نو چا ته وایي تو میتون، بس د حیرانتیا خبره نه ده، زه تاسو سره موافق یم که نه. تو میتون دا استعمالوئ، تو میتون تاسو مخکې لاړ شئ پوهېږئ. ګورئ تو میتون که تو سوا fatigué، تو میتون دا زه پوهېږم چې یعنې ما ته د حیرانتیا خبره نه ده چې ته ډېر ستړی یې. تو t'es couché très tard، ځکه چې ته دغه ویده شوی ډېر ناوخته، یعنې دا ستا د ستړیتیا دلیل ما ته معلوم دی، دا د حیرانتیا خبره نه ده، ته ناوخته ویده شوی. تو میتون دا یو اصطلاح، دا ډېرې ښه اصطلاحګانې دا زده کړئ دوستانو، استعمال یې کوئ. څلورم ګورئ اپلوس تخت، یو چاته چې وایي خدای په امان، یعنې ډېر وروسته به وګورو، یعنې سی یو لیټر یا ډېر وروسته به یو بل ګورو که نه. پلوتاخ
هغه وخت چې کله پلو تاغ دا اصطلاح ډیر اسانه ده دوستانو دا تاسو باندې دی باندې پوهیږي دغه پنځه په جملې ته دوستانو ګوري جیلا پیش دوستانو دا ډیر مهمه ده دا د ته وګورئ دی تاسو ګوري on est en pleine forme on a beaucoup d'énergie je suis heureuse دغه شی نه پاره سمږي چې ته خپ پرفورمنس کې خپ فارم کې یا خ ډیر انرژي او کار ته پلري او ډیر خوشاله نو ورته یو چاته و چې جلا پېش ز ډیر خوشاله یم جلا پېش ز انرژي لرم جلا پېش ز پرفورم کې ما هم دا اوس کارونه مې خروان دي جلا پېش استعمالوي دوستانو ګورئ د دې په مقابل کې دوه جملې نور هم راځي هم د قصید جلا پېش غونډه ده دوستانو جلا پتات یعنی جلا پېش غونډه ده جلا فارم یعنی زه په فارم کې ما زما کارونه خروان دي دغه سي دوستانو شپږم je suis کو نه ده کاو je suis کاو یعنی ډیر زیات هغه ستړیتیا ته فتیګي کنه on fatigant en tense ګوره on fatigant en tense یعنی ډیر سخت ستړیتیا چې نو دا استعمالي فرسن je suis quand چې ډیر ستړی je suis quand oh no je suis quand زه ډیر ستړی و مجموعه ګوري سغول دوستانو ګوري اونیدکو سماخ یو کار چې ډیر خروان وي یو شی یو کار هر شي چې انسان لپاره کې ماشين لپاره یو شی لپاره نو یو شی چې سماخ شمه کله وایو کنه نو دی سغول هم یو سغول بیان سينو غولپا دا څه کار دی خروان نه دی دکو پدکو سماخ پس سماخ نو دی ټول لپاره تاسو کولای شئ چې سغول هم استعمال کړئ راځو دوستانو بلته ګوري سیکلیغ دوستانو تاسو ډیر اوریدلی وی کنه خو لک وضاحت تاسو دلته کوم ګوري سي پوغ مونټري کې اونې داکو دا د لپاره چې مونږ یو کار کې موافق یو یو کار مونږ ته خروان ده او سي پوغ کنفورمي او یو شی تایید هو یو څوک ته یو شی تشریح اخر ته او سي کلیغ دا خو ډیر واضح ده زه په پوي شوم تایید دی کو کنه سي کلیغ ج کوم هم دا ډیر واضح ده زه په پوي شوم دا غلطه هم دا سماليږي کلیر چورته انګلیسي کې تقریبا ما ښه ده دوستانو بیان تومبه نه هم دا ګوري بیان تومبه دوستانو تومبه خو ورزل دا وای کنه بیان تومبه اوس دلته بل معنا ورکي ګوره سي quand quelque chose arrive au bon moment یو شی چې وای کله په خپل وخت کې تر سره شي او ډیر خطر سره شي د وجه بیان تومبه ډیر خطر سره شو بیان تومبه او دا کار ډیر خطر سره شو یا تر سره کیږي صحیح شو همدغه په مقابل کې مال تومبه د دوستانو نه خطر سره نشو کړه خطر سره نشو سي quand quelque chose quelqu'un arrive en mauvais moment یعنی خپل په وخت کې یو کار تر سره نشي یا بد وخت کې تر سره شي یا خراب تر سره شي چې مال تومبه دا کار خراب تر سره شو مال تومبه اوه سي مال تومبه دغه سیستم دوستانو être en faux دوستانو être en faux دا ډیر مصروفیت ته یو کله چې یو کار کې ډیر سخت مصروف نو être en faux ګوره être très occupé یعنی ډیر زیات مصروف یو کار کې être en faux او c'est être en faux je suis être en faux کنه زه ډیر مصروف یم دغه سي دوستانو انیوا دوستانو انیوا دا دولسم جری ته دا ډیره زیات مشهوره جمله ده دوستانو انیوا کنه راځي چې زو معنا ورکي لیټس گو کنه دا په تلل لپاره استعماليږي او غیر جنسي یعنی غیر حسي شیان لپاره استعماليږي لکه درس شروع کړي صنف کې دا سي درس شروع کړي نو تخته باندې لیکل کې انیوا لیزلیف راځي شروع کو کنه ارش لپاره دا استعماليږي دوستانو او دا سي دلسم صافه بای صافي اون بای دوستانو یو کار ډیر وخت کې دا کار معنی ده کړي د لاسم جملې ته وره صافي اون بای ډیر وخت کې یعنی ډیر وخت کې دا کار معنی ده کړي صافي اون لونګ ټام دا مقابل کې صافي لونګ ټام ډیر وخت ډیر مدت دوستانو د جملې ته وره صافي اون بای کې اون ني سي pas vous دا ډیر وخت کې ډیر مدت کې چې دا موږ نه لیدل صحیح شو دغه سي دوستانو laisser tomber دوستانو abandonner یو شی پرېښودل پرېدا مړه پرېدا دا کار پرېدا لیس تومبه پرېدا کنه ابوندونه نه ترک یا پرېښودل د نو لیس تومبه چې استعمال وګڼه دغه سیده پر استعماليږي پزل avoir la classe دوستانو دا ډېر ښه جمله ده avoir la classe معنا چې یو شی مودل د پروفیشن د لپاره د استعماليږي avoir du style être la mode یعنی دغه چې مود او فیشن د لپاره استعماليږي اوس ګوره جمله کې داس خو په دې معنی être classe ګوره être classe ګوره دته ګوره ele class د شه دا وای دا چې دا کلاس لري نه با مودل ده کنه با مودل ده
ta montre ستا دا ساعت یعنی ستا دا ساعت چې ده دغه لاسي ساعت چې ده دا چې ده یعنی دا د مود او فیشن په ورځ مطابق ساعت ده صحیح شو یعنی فیشن سره برابر ده یعنی ډېر ډولي ده همدغسې د 14 ته وګورئ تسوق دوستان تسوق یو شي دپاره اطمینان دپاره استعمالیږي ça veut dire qu'il est très bon dans quelque chose یعنی یو سړی یو کار کې ډېر ښه ده مثلا ته نجاري استازي ډاکټري مدیر هر شي چې نو خپل کار کې ډېر لایق نه وشي ګوره به چې ګوره تسوق یعنی ته ډېر مطمئن خپل کار کې ډېر لایق دی دپاره استعمالیږي دوستانو ګورئ تسوق هم کیزین ته پشپزي کې ډېر ښه ډېر مطمئن یې او ډېر لایق هم هي صحیح شو دغسې دې دپاره استعمالیږي ولسم سنکولپا یعنی دا منطقي خبره نه ده دا لوجیک نه ده سنپا لوجیک دا منطقي خبره نه ده دا چوکاټ کې خبره نه ده ګوري il y a quelque chose qui ne coule pas dans son histoire وای هلته یو شی دغه په دې تاریخ کې داسې یو شی ده چې دا ډېر لوجیک یعنی منطقي نه ده je ne comprends pas bien او زه په هغې ډېر ښه پوه هم نه شوم صحیح شو همدغسې 18مه جمله s'éclater دوستانو چې یو شي نه ډېر خوند واخلې ګورئ s'amuser prendre beaucoup de plaisir یعنی شي نه ډېر خوند واخلې بیا دا s'éclater دې دپاره استعمالي دوستانو j'ai passé une soirée avec mes amis hier وای ما بیګا خپل زه دغه سره وم خپل دوستان سره وم تېره شپه on s'est éclaté منګه ډېر خوند واغستو د هغې نه یعنی ډېره ښه شپه وه منګه خوند ترې واغستو دغسې دوستانو دا 19مه جمله ما تشریح کړې ده خو دلته تشریح کوم envoyer quelqu'un sur les roses یعنی ګورئ envoyer quelqu'un sur les roses یو چا باندې جام مه نیسئ یو چا باندې چې جام نه نیسئ د یو چا قصه کښېنئ که نه نو ګورئ دا تاسو مثال کې زه پوهوم quand je lui ai demandé me prêter un peu d'argent il m'a envoyé sur le rose وای کله چې ما د هغې نه غوښتنه وکړه چې لږ پیسې ماته قرض راکړه نو هغې زما خبره تېره کړه زما قصه کې نه شو یعنې زه په ما یې جمپ ونیو همدغسې j'ai posé une question sur sa nouvelle copain il m'a envoyé sur le rose وای ما د هغې نه پوښتنه وکړو د هغې د نوې ملګري یا ګرلفرینډ نه نو هغې زما خبره باندې جمپ ونیو او دغسې 20مه جمله mettre quelqu'un en boîte یو چا باندې رشخند وهل دوستانو سمون کې quelqu'un که نه چا باندې چې رشخند وهي دوستانو نو بیا دغه جمله دوی استعمالوي زه به دې ته یو مثال وایم دوستانو il l'a mis en boîte quand il a dit qu'il était sportif وای دې په ما رشخند والو چې کله دی ویلی که نه چې زه یو سپورټمین یم دوستانو دغسې جملې فرانسویان ډېر زیات استعمالوي او دا ډېر ښه دي دوستانو او کله چې دا استعمالوئ نو فرانسوي غوندې ښکاري دوستانو خو تاسو دا جملې دا ویډیو بار وګورئ دا جملې ځان سره ولیکئ تکرار یې کوئ تلفظ یې کوئ او استعمال یې کوئ دوستانو او په آخر کې تاسو ته کوم سوال هم درلودو زما انستاګرام ته راشئ او یا هم زما چینل سبسکرایب کړئ چې زما نور ویډیوګانې هم تاسو ته درشي مننه دوستانو ښه وخت ولرئ